سلام وخت بخیر د شپږو بجو خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو ته د ایران لیوالتیا. برېښنا شرکت او د زیسي ګروپ ترمنځ د 5 تړونونو لاسلیک. حکومتي ادارو کې د اداري فساد د کچې راټیټېدل. او ایران ته د امریکا تازه خبرداری. نن چهارشنبه د سلواغې 22مه. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علیرضا بګدلي ویلي د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې کوم خنډ نشته او ایران به ډیر ژر اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. علیرضا بګدلي له تلونیو سره په مرکه کې ویلي تهران له افغانستان سره د څو اړخیزو اړیکو د پراختیا نیت لري او په مناسب وخت کې به د دغو اړیکو د پیاوړتیا لپاره د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. نوموړي زیاته کړي چې ایران یوازې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د لاسوهنې له امله اندېښمن دی. د کابل او تهران ترمنځ د شته ننګونو، سرحدي مسایلو او د حقابې په اړه بګدلي ویلي د ښه ګاونډیتوب له لیدلوري سره دواړه هیوادونه کولی شي دغو موضوعاتو ته د ګواښ پر ځای د فرصت په سترګه وګوري. هغه همداراز ویلي دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیری سرحدي ستونزې حل شوې دي او د سرحدونو د عصري کولو هڅې روانې دي. د افغانستان برېښنا شرکت او د زیسي ګروپ ترمنځ د 845 میګاواټه لمریزې او ډبرو سکرو برېښنا د تولید د 5 پروژو تړونونه لاسلیک شول. د افغانستان برېښنا شرکت رئیس ملا عبدالحق همکار د تړونونو د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې دغه پروژې د نږدې 845 میګاواټه ظرفیت په لرلو سره د هیواد وارداتي برېښنا په اندازه دي چې په کال کې شاوخوا 3.7 میلیونه میګاواټه په ساعت کې برېښنا تولیدوي. په دې پروژو کې د کابل په نغلو کې د 100 میګاواټه لمریزې برېښنا تولید، د پروان په باریکاب سیمه کې د 100 میګاواټه لمریزې برېښنا تولید، غزني کې د 130 میګاواټه لمریزې برېښنا تولید، په بغلان کې د 350 میګاواټه او تخار کې 165 میګاواټه د ډبرو سکرو د حرارتي برېښنا تولید پروژې شاملې دي. دغه پروژې د شاوخوا 463 میلیون ډالرو په ارزښت د عزیزي شرکت لخوا پلي کیږي چې د لمریزې برېښنا پروژې تر راتلونکو 2 کلونو او د ډبرو سکرو حرارتي برېښنا پروژې به 2.5 کلونو کې بشپړې شي. همدارنګه ملي سوداګر او د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي وایي برېښنا د افغانستان ځان بسیاینې په لور لومړی ګام دی. خو ډیر زر به 2-3 میاشتې بعد به دغسې محفل بیا ولرو، بل به د 2000-3000 میګاواټو بل قراردادونه به امضا کړو. تر اخر د کاله پورې به موږ د 5-6 میګاواټو برق ته ځان ورسو. او که چېرته وزیر صاحب د معدن د ټاپي بعضې مسایل چې موږ مخکې بحث وکړو دا سره حل شول، نو شاید دغه عاجل موږ د 3000 میګاواټو برق د ګاز په هرات کې هم کار شروع. نو په دې خاطر باندې اول خو زه وخت تاسو زیات نه نیسم، د عجیب الله صاحب نه خو زه زیات مننه کوم، خدای دې اوږد عمر ورکړي. بلخوا د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د عزیزي ګروپ له عمومي رئیس میرویس عزیزي او د هغه له تخنیکي ټیم سره کتلي دي. په دې کتنه کې ملا برادر د 845 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا تولید د 5 مهمو پروژو د عملي چارو د پیل هرکلی کړی دی. نوموړي دغه پروژې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او اقتصادي ودې لپاره مهمې بللې دي. میرویس عزیزي ویلي د روان کال تر پایه به د برېښنا تولید نورې پروژې هم پیل کړي چې ټولیز ظرفیت به یې زرګونه میګاواټو ته ورسیږي. عزیزي همداراز د ټاپي پروژې د کارونو پر ښه بهیر ټینګار کړی او ویلي دي چې د ګازو پر رسیدو سره به د برېښنا د یوې سترې فابریکې د جوړولو چارې هم پیل کړي.
د اسلامي امارت مرستیال وایند حمدالله فطرت ویلي چې اسلامي امارت د اداري فساد له منځه وړلو او شفافیت رامنځته کولو په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي. د فساد کچه تر پخوا ډېره ټیټه شوې او ښې لاسته راوړنې هم لري. د فطرت په وینا له بده مرغه ځینې بنسټونه چې په افغانستان کې استازولۍ او حضور نه لري د میداني څېړنو او موثقو منابعو پر ځای اټکلي قضاوتونه کوي چې کره نه دي. نوموړي هیله ښودلې چې دغه بنسټونه د افغانستان ته راشي او ودې ګوري چې اسلامي امارت د اداري پروسیجرونو په ساده کولو، د فساد له منځه وړلو او شفافیت رامنځته کولو لپاره څومره اغېزناک کار کړی دی. عامې روغتیا وزارت ویلي چې د ننګرهار په مومندره، بهسود، کامه او خوږیاڼي ولسوالیو کې 4 فرعي روغتیایي مرکزونه پرانیستل شول. دغه وزارت زیاته کړې چې یاد روغتیایي مرکزونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ کوونکې ادارې یا اوچا په مالي ملاتړ جوړ شوي دي. روغتیا وزارت ویلي چې په دې روغتیایي مرکزونو کې د سراپا یعنی OPD، مور او ماشوم واکسیناسیون، د تغذیې او رواني روغتیا خدمتونه وړاندې کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې راتلونکي یکشنبه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو او ماتې 29مه کلیزه ده چې په همدې مناسبت په ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده. د افغان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف اعتراف کړی چې د سپټمبر له 11مې وروسته ځان امریکا ته په کرایه ورکړی و. خلیلزاد پوښتنه کړې چې آیا د پاکستان حکومت هغه مهال د امریکا پر ضد جګړه کوونکو ته پناه نه ورکوله او که داسې وي له چا یې په بدل کې څه ترلاسه کول. هغه زیاتوي چې دا به په زړه پورې وي که خواجه آصف روښانه کړي چې پاکستان د امریکا پر ضد جګړه کوونکو ته د پناه ورکولو په بدل کې له چا او څه ترلاسه کړي، که نه دا کار د بل نامعلوم دلیل لپاره شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما پر ایکس لیکلي په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ د برابرۍ پر ارزښت ټینګار کوي. هغوی زیاته کړي خو له 4 کلونو راهیسې افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کار محرومې دي. یوناما وایي دا وضعیت د افغانستان د اوږدمهاله پرمختګ او سوکالۍ پر وړاندې جدي خنډ دی. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ایکس لیکلي علم کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ساینسي، ټکنالوژۍ او ریاضیاتو برخو کې د افغان ښځو او نجونو ونډه نمانځي. اروپایي ټولنې زیاته کړي له نرسانو او قابلو تر څیړونکو پورې د ښځو فعاله ونډه د یوه روغ او سوکاله افغانستان لپاره حیاتي ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن سهار د کابل ښار د سخت غبار یعنی لړې له امله له سترګو پناه شوی و او د لید کچه تر ډیره کمه شوې وه. یوناما ویلي چې د غبار له امله الوتکې الوتنې نشي کولای او موټرونه هم په ډیر احتیاط سره تګ راتګ کوي. یا دفتر زیاته کړي د غبار یعنی لړه هغه وخت رامنځته کیږي چې د اوبو بخار په واړه څاڅکو بدلیږي. یوناما ویلي که څه هم دا حالت تګ راتګ او خوندیتوب ته ګواښ و، خو د وروستیو بارانونو او واورو له امله رامنځته شوې نمجنه هوا د وچکالۍ ځپلي افغانستان لپاره یو ښه زیری بلل کیږي. د خوست د پوهنې ریاست ویلي چې د راتلونکي تعلیمي کال ته بشپړ چمتووالی لري او نږدې 10,000 نوي زده کوونکي به جذب شي چې له دې ډلې شاوخوا 9,000 نجونې دي. دغه ریاست مسؤلینو په یوه خبري ناسته کې ویلي که څه هم په دې ولایت کې 119 ښوونځي ودانۍ نه لري، خو د بودیجې په برابرېدو سره به د ودانیو ستونزه په بشپړه توګه حل شي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په خوست کې 200,000 ډیر زده کوونکي په ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې له دې ډلې 43,000 تنه تر شپږم ټولګي ښکته نجونې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د 2025 کال په راپور کې چې تازه خپور کړی ویلي د افغاني سرې میاشتې 40 روغتیایي مرکزونه یې سمبال کړي او څه باندې 1.2 ناروغانو 4 ښځې او نجونې ته لومړني روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي.
په راپور کې راغلي چې 337,000 زیات دوزه واکسینونه تطبیق شوي او سلګونه روغتیايي کارکوونکو ته مسلکي او تخنیکي روزنه او ملاتړ برابر شوی دی. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ادارې د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د اسلامي هوساینې نړیوالې موسسې سره د 1,040,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 2 هوکړه لاسلیک کړي دي. د یادې ادارې رئیس نورالدین ترابي د ژغورنې نړیوالې کمیټې له رئیس لیزا مارګاریټ اون سره په کتنه کې د 650,000 امریکایي ډالرو په ارزښت او د اسلامي هوساینې نړیوالې موسسې له رئیس سره د 384,000 ډالرو په ارزښت د ګډو همکاریو هوکړه لیک لاسلیک کړه. له هېواده بهر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اسرائیل 12 کانال سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې که له ایران سره هوکړې ته رسیدل ممکن نه وي، واشنګټن چمتو دی چې د تېرې غبرګولې میاشتې د 12 ورځنۍ جګړې په څیر د ایران پر وړاندې پوځي اقدام وکړي. نوموړي ویلي ایرانیان په رښتیا غواړي یوې هوکړې ته ورسیږي، یا به هوکړه کوو او یا به مجبور شو چې د تېر ځل په څیر یو خورا سخت اقدام وکړو. د کاناډایي او نورو نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د کاناډا په بریټیش کولمبیا ټمبلر ریج کې په یوه ښوونځي کې د اړوند کور کې د ډزو په پیښه کې د شکمن په ګډون 10 تنه وژل شوي دي. اخوا د پولیسو په وینا تر 25 زیات کسان ټپیان دي چې حالت یې نازک بلل شوی دی. تر اوسه د دغه پیښې لامل څرګند نه دی، خو امنیتي ځواکونه وایي چې په تړاو یې پلټنې روانې دي. او وروستی خبر مهم د سپورت له ډګره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په روان شل ورځ نړیوال جام کې له سویلي افریقا په 2یم سوپر اور کې ماتې ومنله. په 2یم سوپر اور کې سویلي افریقا افغانستان ته د 24 منډو هدف وټاکه چې افغانستان ونشو کولای دغه هدف پوره کړي. له ملتیا مو مننه. د هیواد، سیمه او نړۍ مهم او وروستي خبرونه مو همدومره وو.